لا غنی او عبدالله پرته نور ټول نمایندان جریمه کیږي. د ټاکنو کمیسیون وايي په ولسمشریزو ټاکنو کې هغه نمایندان چې تر 10 سلنه رای کمی ترلاسه کړي وي هغه ټول به نغدي جریمه کیږي. د ولسمشریزو ټاکنو په نمایندانو کې له ولسمشر غنی او عبدالله پرته نور ټولو یو نمایند هم 10 سلنه رای نه دي ترلاسه کړي، نو له دوی پرته ټول نمایندان به د ټاکنو کمیسیون له لوري نغدي جریمه شي. د ټاکنو کمیسیون په وینا د 14 نمایندانو له ډلې یوازې اشرف غنی او عبدالله تر 10 سلنې زیات رای ترلاسه کړي دي او پاتې 11 نمایندانو تر 10 سلنو پورې رای نه دي ترلاسه کړي. لا دوی نه په ضمانت کې اخیستل شوي 1 میلیون افغانۍ به دولتي بودیجې ته ورکړل شي. په دغه 11 نمایندانو کې ګلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل، فرامرز تمنا، سید نور الله جلیلی، عبداللطیف پدرام، عنایت الله حفیظ، محمد حکیم تورسن، احمد ولی مسعود، محمد شهاب حکیمی، غلام فاروق نجرابی او نور رحمان لیوال شامل دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون 13 ورځ د ولسمشریزو ټاکنو لومړنیو پایلو اعلان کړی دی چې د هغې تر مخه ولسمشر غنی 50.4 سلنه رای ترلاسه کړي او په لومړي پړاو کې ګټونکی دی. همداراز ورپسې بیا عبدالله راغلی دی چې هغه 9.25 سلنه رای ترلاسه کړي ده. همداراز ګلبدین حکمتیار 3.15 سلنه رای ترلاسه کړي. نبیل 1.8 سلنه رای ترلاسه کړي ده چې پاتې نورو نمایندانو بیا 1 سلنه رای هم نه ده پوره کړي. نو نور رحمان لیوال بیا یوازې 815 رای ترلاسه کړي دي. د یادولو دا چې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته عبدالله ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د پایلو د نه منلو انکار کړی دی او وایي چې له دوی سره درغلي شوې ده، یعنې دوی اصلا ټاکنې ګټلې وي.